بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه. استاد پسرلی وایي یعقوب که په یوسف پسې شړوند عجیبه نه ده، کیسه کوه د هغو چې ولس پسې ړندېږي. ارواښاد نصیر احمد احمدي یوازې 40 کاله عمر وکړ، خو د دوی د آثارو عمر اوږد ښکاري. احمدي صاحب د خپلو لیکنو او ناولونو له لارې په ډېره کمه موده کې د افغانستان په ادبیاتو او د خلکو په زړونو کې ځانګړی مقام پیدا کړ. ښاغلي احمدي په مختلفو ژانرونو کې عالي آثار وپنځول. شاوخوا 25 آثار یې چاپ شوي چې لویه برخه یې ناولونه دي. د دوی کتابونه په نورو ملي ژبو لکه دری او ازبکي ژبه هم ژباړل شوي او خپاره شوي دي. د ښاغلي احمدي قلم د افغانستان له جغرافیې بهر هم خپل مینوال موندلي دي. د دوی ځینې ناولونه په بهرنیو ژبو لکه عربي او اردو نه یوازې دا چې ژباړل شوي بلکې بیا چاپ شوي دي. ښاغلي احمدي د مشهورو ناولونو او لنډو کیسو ترڅنګ د افغانستان د تاریخ د لوړو شخصیتونو ژوندلیکونه ولیکل، ماشومانو ته کتابونه وپنځل او پښتو ته ځینې آثار وژباړل. د ښاغلي احمدي محبوبیت او د دوی د ناولونو بیا چاپ د افغانستان په داستاني ادب کې استثنا ګڼل کیږي. د افغان ښځو آنلاین ادبي غونډه نننۍ غونډه د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدي دوهم تلین په یاد ځانګړې شوې ده. تاسې ټول ته ستړي مه شو وایم، زه ګلالۍ مومند یم، د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر غړې او نننۍ غونډه به زه وړاندې کوم. ورځو د غونډې اجنډا ته. دا غونډه مو په 2 پنلونو ویشلې. هر پنل کې به 15 ویناوالې وي چې دوی به لومړی د خپلو لیکنو یو لنډ غورچاڼ وړاندې کوي او بیا به د ګډونوالو پوښتنو ته ورځو. لومړی پنل مو د خدای بخښلي احمدي د داستانونو موضوعاتو او ځانګړنو ته ځانګړی شوی او دوهم پنل کې به په دې غږیږو چې د ارواښاد احمدي لیکنو په ټولنه او ادب څه اغیز درلود. دا لیکنې به بیا د هغه کتاب برخه وي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرې کار کوي. د غونډې په پای کې به د ارواښاد احمدي مینوالو ته یو ښه خبر ولرو. خو له دې هر څه له مخې به فتانه جانې ژوند ته غوږ شو چې د مرحوم احمدي د اروا او د غونډې د پیل لپاره د قرآن شریف څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. فتانه جانې ژوند، تاسې مهرباني وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. مننه. ډیره مننه، خیر او برکت دې په نصیب شه فتانې جانې. راځو لومړی پنل ته. دا پنل مو د ارواښاد احمدي د داستانونو موضوعاتو او ځانګړنو ته ځانګړی شوی. د پر کومو موضوعاتو څه ډول لیکل کول او په خپل چم ګاونډ کې څه ډول شخصیت و. دې پنل کې مو ویناوالې شفیقه خپلواک، سلما بدري، لیما ودان، نرګس سحاق او شیبه گهیز دي. مخکې مو وویل چې ارواښاد احمدي د افغان ښځو کیسې او غږ نه و هیر کړی. د په خپلو بېلابېلو ناولونو او کیسو کې
د ښځو ستونزې او ناخوالې انځور کړې وې، خو څومره او څه ډول؟ په دې اړه به له لیکوالې او شاعرې شفیقه جانې خپلواک واورو چې دې خپله 4 شعري او یو د لنډو کیسو ټولګه چاپ کړې. دا په ډیرو نورو بېلابېلو موضوعاتو لیکل کوي او دا ځل یې د نصیر احمد احمدي ښځینه کرکټرونو ته په خپله مقاله کې کتنه کړې ده. شفیقه جانې. سلامونه، ډېره زیاته مننه ګلالۍ جانې. د احمدي صاحب روح دې ښاد وي، یاد دې تلپاتې وي. ما د احمدي صاحب د غونډې یا سیمینار ته چې کوم مقاله لیکلې هغه مې د ده په 5 ناولونو کې ښځینه کرکټرونو ته، ښځینه لیدلوري ته او دا چې د څه ډول د ښځو موضوعات راخیست کړي دي کره کتنه کړې ده. دغه 5 ناولونه رڼا، زرو، بړبوکۍ، د غڼې ځاله او د خونکار ناول دی. څو شیان پکې زما لپاره جالب وو. د غڼې ځاله ناول کې راوي ښځه ده، د ښځې له لیدلوري نه روایت کوي او دا کومه معمولي یا کومه عادي ښځه نه ده. د دې د لومړی پیل د ناول ښځې میړه مړ کېږي، برقې نیسي، خدای سره کومک نه کوي چې هغه وژغوري او لوستونکي ته وایي لکه ولې معلومیږي چې هغه یو قمارباز او نشه یي کس و چې له دې سره ډېر بد کول. کله چې دا کونډه کېږي په هغه وخت کې په دې باندې د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي، د خلکو ناوړه نظر د دې په لور باندې وراوړي او یو او بل ډول توقعات ترې زیاتېږي. لیکن دا د چادري په سر کولو باندې د خپلو 2 اولادونو چې یو لور او زوی وي د هغوی دپاره د حلالو روزي پسې وځي، هېچ چاته د سوال لاس نه اوږدوي او بالاخره له همغه غربت او له همغه بد ژوند نه په یو بریالۍ ښځه باندې بدلیږي چې خپله سوداګري لري او یو عالي ژوند ته رسیږي. احمدي صاحب دغه ناول کې کله چې لومړی پیل کېږي دا ښځه همیشه چادري دی په سر کړې، کله چې د بوټونو رنګولو ته هم ځي په سړک باندې کېني. هغه کې زما دپاره دا تصویر ډېر جالب و ځکه چې نړیوال زموږ د ښځو نه تصویر چې لري په چادري کې داسې یو ښځې انځوروي لکه مظلومې چې دي، لکه دا ښځې چې خپله هېڅ غږ نه لري، خپله هېڅ شی هم نه کوي. لیکن احمدي صاحب دلته موږ راښیي چې ممکن افغانه ښځه په سړک باندې بوټونه هم رنګ کړي، چادري هم اغوستې وي، لاسونه هم لمر او د ژمي یخني وهلي وي، ښایي ډېر کله غلي هم سي، هغومره د دفاع څوک هم ونه لري. لیکن د دې ټولو مشکلاتو سره سره دا ښځه د خپل هوډ څښتنه ده. دا ښځه کولی شي کله چې یوه سخته خبره راشي، کله چې یو مشکل سره مخ شي، په خپلو پښو باندې ودرېږي او بالاخره د یوې واقعي مبارزې څېره لري. ښایي موږ ډېرې هغه ښځې چې موږ وینو چې چادري لاندې دي او د نړیوالو ذهنیت یا د ډېرو کسانو ذهنیت دا ده چې دا ښځې که مخې نه ښکاري مطلب هېڅ کوم فکر او خیال او ذهن او شخصیت هم نه لري. او یو بل څه چې د دې ښځې په کرکټر کې دی دا د کومې معمول لکه د ښځو نه چې توقع کېږي یا نه پوهېږم یو ډول کوم عاجزه ښځه نه ده، حتی کله کله دا فزیکي وار کوي په نورو باندې، کله کله مثلا دا هغه کوي کنځل کوي، ډېره پوچه خوله کاروي خلکو ته. او بیا که بیرته راسو د بړبوکۍ په ناول کې ښځینه کرکټر ته د ماریا په نوم باندې دا یوه افغانۍ چې په بهر کې لویه شوې او بیرته افغانستان ته د یو ماموریت دپاره راغلی، په یو جګړه کې ځان تسلیم کړي او بالاخره له یوې کوچۍ کورنۍ سره میشته سي او دغه د کوچۍ کورنۍ یو زلمی هلک هم پکې چې هغه په دې ماریا باندې مین شي. خو بالاخره هغه ته معلومه سي چې ماریا جاسوسه ده او د مینې فیصله لایقه نه ده او ماریا په دې حساب هیڅکله د ګناه احساس نه کوي. هغه خپل مسلک ته دومره ژمنه وي چې تر هر ممکنه حده پورې کولی سي مخته ولاړه سي. او د هغه انځور چې زموږ په ټولنه کې د یوې ښځې نه توقع کېږي چې نسي کولی په نظامي برخه کې مثلا کار وکړي، ماریا په نظامي برخه کې کار وکړي، جنګ ته تللي، جاسوسه یي، له بل هیواد نه راغلي، په یو پردۍ کورنۍ کې ژوند کوي او په اصطلاح د یو انتاګونیسټ کرکټر دی، یو منفي کرکټر دی چې دا هم ډېر کله موږ نه وینو. یعنی که زه باور لرم که احمدي صاحب د یو نارینه جاسوس په اړه هم لیکل کول هغه به هم همدا ډول ولکه د چې ماریا څه ډول انځور کړی. د 2 نور ناولونه
د زرو او رڼا چې د ښځینه کرکټرونو نومونه یې پیښي دي، فکر کوم د دې دواړو ناولونو پښتۍ هم د خپل انځور کړې وې. دا بیا د کلیوالو نجونو کیسه ده چې میینېږي. او له دې کیسې نه دا څرګندېږي چې که څه هم دوی یوه هم هغه د خپلې مینې خوشحاله او ایډیال ژوند ته نه رسیږي، لیکن دغه ښځې د دوی د دې جرأت لري، د دې پیاوړې وفاداري چې په دې ناولونو کې د یوې پښتنې د یوې افغانې ښځې دی ښیي. مثلا زرو لومړی د مینې وړاندیز کوي، د هلک ته ټلیفون ورته کوي، مثلا د تښتېدلو خبره لومړی زرو ورته کوي چې ویې کړي. او د رڼا ناول کې کله چې پای ته رسیږي، رڼا تر پایه پورې د جمال یا کوم هلک چې دا ورباندې میینه وه د هغه انځور له ځان سره ساتلی، حتی تر وروستۍ شېبې پورې هم. دا د یوې ښځې د هغې وفا، د هغې مبارزې، د هغه جرأت، د هغه هوډ څرګندونه ده چې موږ ډېر کله د هغو لوړو دیوالونو تر شا، د هغو ډیرو زیاتو محدودیتونو، کلتوري محدودیتونو تر شا موږ نه وینو. موږ ته تل ښځې داسې ښکاري لکه که مثلا موږ د کلیوالو ښځو په کیسه کې چې کوم انځور لرو، دا دی چې دوی لکه ډېرې عاجزې دي، ډېرې مثلا دا ویشل چې سوي وو بخصوص په دې تېرو 100 کلونو کې داسې یو ډول تصویر وړاندې کېده، یعنې که ته لوستې ونه اوسېږې، معنا ته هېڅ خیال او فکر او شخصیت او نه پوهېږمه ایجنسي نه لري. معنا دا چې ته د خپلې پرېکړې حق نه لرې، نه یې شي کولی، د دې تومنه نه لرې، او نه شي کولی چې د هغه څه چې تا سره پیښیږي، هغه څه چې ستا د پرېکړې له امله پیښیږي له هغو سره مخ شي. لیکن احمدي صاحب د دغو کرکټرونو له طریقه موږ ته راښیي چې داسې نه ده. هغه نجونې به ممکن د هغوی کیسې به نړیوالې کېږي، نه ممکن هغوی به پر فیسبوک نه لیکي، پر ټویټر نه لیکي، هغه به نه کوي، لیکن په عین حال کې دغسې ډېرې پیښې پیښیږي چې هغه د ښځې د خپل ځان دپاره، د خپلې مینې دپاره، د خپل زړه لپاره درېږي. او وروستی هغه چې ما ورته کتلی د کرکټر، هغه د غوټۍ کرکټر دی، د بړبوکۍ بخي د خونکار په ناول کې. د دې ناول ډېره عمومي موضوع د میراث په مسله باندې راڅرخي چې څه ډول په پښتني ټولنه کې د میراث مسله مطرح ده. همدارنګه په د پیسو په حرص باندې دی چې د هلک د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي یا ځمکې ترلاسه کړي قتل کوي. دې باندې راڅرخي. خو سره له دغو د غوټۍ کرکټر داسې یو کرکټر ده چې احساساتي پرېکړه نه کوي. مثلا د غوټۍ کله چې پلار وژل کېږي، څوک یې وژني، مور یې دستي د دې تره ملامتوي چې ګوندې هغه وژلی دی د میراث لپاره، ځکه چې غوټۍ ورور نه لري، یوازې همدا یوه خور ده. خو غوټۍ دستي د مور دا خبره نه مني، هغه وایي چې دا ډول امکان نه لري، او هغه دې ته منتظره کېږي چې یو څه ثبوت پیدا سي، یو څه دا قانع کړي. په دې معنی چې په ړندو سترګو قضاوت نه کوي، همغه معمول خبره چې ده چې ښځې احساساتي دي او د قضاوت کولو تومنه نه لري یا دا یا هغه. نو لومړی دا دې ته منتظرېږي. دوهم کله چې دا د کوم ماما زوی سره واده کوي، مجبورېږي بالاخره د خپل ماما نورو دوستانو لخوا، د کلیوالو لخوا چې د هلک سره باید واده وکړي، او هغه هلک اصلا کې همدا خونکار وي، قاتل وي، چې د دې مور یې وژلي، د دې پلار یې وژلي د میراث لپاره. له هغه سره چې کوم ډول اخر کې دا پوهېږي چې د هلک دا کار کړی دی، غوټۍ چوپ کېږي نه، او دا داسې نه وایي چې ښه نو زما مېړه قتل کړی دی، نو بس زه باید په خوله لاس کېږدم او د یوې همغه چې ویل کېږي چې د یوې پښتنې غوندې نو نور غږ ونه باسمه، بلکې غوټۍ عملا ورسره متقابله کېږي، حتی تر دې چې د دوی ترمنځ فزیکي شخړه کېږي، او دا چاقو راخلي، د دې نیت کوي چې دی ووژني. دغه ټول هغه مسایل دي چې احمدي صاحب خپل ښځینه کرکټرونو په کتابونو کې ډېر زیات انساني انځور کړی دي. دا ښځې هم ښه احساسات لري، هم بد احساسات لري، هم کرکه لري، هم مینه لري، هم احساساتي کېږي، هم په عین حال کې معقولې پرېکړې کوي. هر هغه څه چې توقع چې موږ لرو چې باید ښځې څه ډول انځور سي، هغه همدا دی. له دې ورهاخوا شی نه د مظلومیت ډول دی، او نه هم د یو فوق العاده هیروګانو غوندې انځور شوي دي چې په یوه ساه باندې اسمان ته رسیږي. ډېره زیاته مننه شفیقې جانې، رښتیا هم رښتینی انځور یې وړاندې کړی دی د خپل ولس سره. ورځو خپلې بلې ویناوالې ته په نورې نړۍ کې
خلک د خپلو لیکوالانو او شاعرانو کورونه په موزیمونو بدلوي. بیا پیړۍ وروسته هم خلک ورځي ننداره یې کوي، په ژوند کتابونه لیکي، فلمونه تولیدوي. خو زموږ یوازې هغوی بختور وي چې له دې لویو کسانو یې څو خاطرې د حافظې په پردو کې پاتې شي. له دې بختورو کسانو سلما بدري ده. دې ته به غوږ شو چې د ارواښاد احمدي په اړه هغه څه راسره شریک کړي چې موږ نه وو اورېدلي. سلما جانه بدري تکړه لیکواله ده او ورځو له دې اورو. سلامونه او نیکې هیلې د غونډې قدرمنو غړو ته او همدارنګه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ. نن موږ د یو داسې چا په هکله باندې خبرې کوو چې پښتو ژبې ته یې خوند او رنګ ورکړ. که هر څو نن موږ سره احمدي صاحب نشته دی، خو زموږ په زړونو کې د ده یادونه تل دي. زموږ په دعاو کې شته او زموږ په خیالاتو کې دی همیشه ځای لري. احمدي صاحب داسې یو نوم دی چې هیڅ کله هم نه مري. د خندانه څېره، ښکلي اخلاق او چلند یې تل د خلکو په زړونو کې شته دی. احمدي صاحب زموږ ډېر نږدې ګاونډی و. زموږ د کورونو ترمنځ یوازې څو قدمه فاصله وه. ما ته به یې ورېره ویل، پلار ته مې د ورورۍ لاس ورکړی و. اړیکې مو ډېرې نږدې پاللې. ما سره یې بې حده خوږې خاطرې دي چې تل به مې په یاد وي. زه چې اوس کوم لیکل کوم دا ټول د ده د برکته دي. زما ښه په یاد دي چې کله زه کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شوم نو اول ده ته ورغلم. ومې ویل چې د ادبیاتو لوستلو ته مې سترګې سپینې دي، غواړم لیکل وکړم خو کولی یې نشم. ومې ویل چې ذهن ته مې هېڅ نه رسي، الهام مې تښتېدلی. بیا به یې وخندل، وی چې دا الهام څوک دی؟ نو بیا یې راته وویل چې لیکل کوه، هر څه لیکه، څه دې وکړل، څه دې ونه کړل، کوم څه دې خوښ دي، کوم څه دې نه دي، دا ټول شیان ولیکه، دا د لیکوالۍ پیل دی او مطالعه کوه ورسره. بیا یې لور ته وویل، مشره لور یې مدینه نوم یې، ورته وویل چې مدینې ورشه کتابونه راوړه. مدینې جانې ما ته د ده چاپ شوي کتابونه راوړل، زما مخ ته یې کېښودل. احمدي صاحب په ډېره مینه وویل چې دا زما له طرفه تا ته ډالۍ دي، ویې لوله او عادي به غلطۍ یې ونیسه. هغه کتابونه لا تر اوسه ما سره شته دي او د ما سره وعده وکړه چې کله زما کتاب نوی چاپېږي لومړی یې تا ته راوړم او ته به لولې. ما هم ورسره ومنله. همدارنګه د تل درس ته هڅولی یم. یوازې زه نه، دی د ټولو نجونو د زده کړو طرفدار و. د خپل کور کې ټولو هغو نجونو ته ځای ورکړی و چې زده کړه یې کول او ټول مصرف د په خپله غاړه باندې اخیستي وو. د به هر کله خپلو ورېرو او لورانو ته کتل، ویل به یې چې خدای مې دې تر هغه نه وژني چې تاسو یو ځای ته ورسوم. خو مرګی ظالم دی، په دې دنیا د هیڅ چا ارمانونه پوره نه شول. احمدي صاحب شوخطبه انسان و. خپله لور به یې او زه به یې همیشه وخت ځورولو، ځکه موږ دواړه لږ څه چاغ یو، للمه او زه. بیا به یې ویل چې دغه للمه وینئ، زه د ښوونځي ته لېږم چې درس ولولي، خو هلته خوراک کا. بیا به م وخندل او للمې به ویل چې نه داسې نه ده. بیا یې زما نه غوښتنه وکړه چې د للمې، مدینې او پرویز او مینې استاده شم. ما په ډېره مینه ومنله. تر ډېره وخته زه د دوی استاده ومه. ما د دوی نه هم ښې خاطرې لرلې دي. کله کله به احمدي صاحب د دوی په کتابچو کې ما ته ځینې سپارښتنې لیکلې چې دا تر ټولو نه خوندوره برخه وه. همدارنګه هېڅ کله به مې هېر نه شي او هېڅ مې نه هېرېږي چې د پوهنتون نه راتلم. دا یې زما تر شا و، خو زما پام نه و. د ده په لاس کې د مڼو یوه کڅوړه وه. غږ یې راباندې وکړ. کله مې چې شاته وروکتل نو روغبړ مې وکړ. د درسو پوښتنه یې وکړه. بیا یې وویل چې په درسو کې دې که کوم مشکل و، کاکا دې دلته شته دی، لا ژوندی دی چې تشویش ونه کړې. نو ما وویل چې نه، څه ته به تشویش کوم، شکر چې شته یې. زه همداسې روانه وم، د درس په هکله ورسره غږېدم چې څنګ ته مې نه و. شاته مې ورپسې وکتل چې د مڼو کڅوړه یې په ځمکه ایښې وه او مڼې یې راخیستې. یوه یې راکړه. ومې ویل بس ده، یوه دانه. وی چې ځان د ما خوشحاله کوه، زړه د ما خوشحاله کوه، دا دواړه ستا نه دي، یوه ستا د پلار ده.
بیا یې وخندل او وویل چې ګوره خفه نه شې زه ټوکې کوم. ما وویل چې هېڅ کومه خبره نه ده. د برق د نشتون سره یې هېڅ نه وه جوړه، ډېر به ورسره په تنګ و. کله به چې برق لاړ سمدستي به مې پلار ته زنګ وکړ چې زموږ برق نشته ستاسو شته. یوه ورځ کور ته راغی، کله چې زه مخې ته ورغلم ویې ویل چې ورېرې برق مو شته؟ ما وویل چې هو زموږ خو شته. نو وارخطا شو، ویل چې زموږ خو نشته، دا څرنګه امکان لري؟ بیا ما ورته وویل چې ستاسو لاینونه غلو وړي. سمدستي یې پاس وکتل وویل چې ای مضرې. نو بیا دواړو ډېر وخندل. یعنې دی ما ته زما د کورنۍ د غړي نه هم نږدې و. تل به مو خندل، ټوکې به مو کولې. د قرنطین وخت چې زه په کور وم ډېره په تنګ وم. یوه ورځ ورغلم، یو مازدیګری دی، ډډه یې وهلې وه، شاوخوا یې ورېرې لورانې وې، شین چای یې مخې ته ایښی و. زه هم ورغلم ورسره کېناستم. ومې ویل چې دنده غواړم، زه کور کې لیونی شوم، قرنطین دی. بیا یې ویل چې ته دې زده کړې ته دوام ورکړه، ته به ډېره ښه ځای دنده ومومې. یعنې اوس د تا دا وخت نه دی چې ته دنده وکړې، ته فقط ولوله او زده کړه وکړه. یو څو نور کتابونه یې هم راکړل د ځینې شخصیتونو. نو وویل چې دا ولوله او یوازې زده کړې ته دې پام وکړه. وویل چې زه در سره شته یم، ته هېڅ تشویش مه کوه. په ډېره خوښۍ راغلم. بیا مې هغو کتابونو ته شروع وکړه، لوستل مې او وخت مې ورسره تېرېد. ما سره د احمدي صاحب ډېر خواږه خاطرات دي چې تل به راسره وي. بیخي زیات هم دي، غواړم ټول ولولم، خو زما نورې ملګري هم لیکنې کړي دي او زحمت یې ایستلی دی، هغو ته هم باید وار ورکړم. ډېره زیاته مننه. له تا هم مننه سلما جانې. ته واقعا چې ډېره بختوره یې، ځکه دومره ښکلې خاطرې لري. د احمدي صاحب سره دې د له نږدې نه پېژندل. ورځو خپلې بلې ویناوالې ته. ځینې د ارواښاد نصیر احمد داستان داسې بولي لکه فلم چې ګوري، په دې معنا چې ژبه او نثر یې انځوریز دی. د ده نه په یوه مرکه کې پوښتنه وشوه چې دومره انځوریز نثر څنګه لیکي. ارواښاد وویل زه چې هر ځای ځم دقیق یې څارم، ځایونو ته باید دقت وشي، او چې کله مې ذهن ته دقیق وسپارل بیا اسانه انځورېدلی شي. خو په نثر کې نور کوم کمالونه وو او ځانګړتیاوې وې؟ دا پوښتنه به له اغلې نرګس سحاق نه وکړو، ځکه دوی پرې ډېره ښکلې لیکنه کړې ده. نرګس جانې. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ګډونوالو ته. ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ او ډېره خوشحاله په دې یم چې دومره ښکلې او پرتمینې غونډې غړې یم. زه غواړم چې د ښاغلي نصیر احمد احمدي په جادویي قلم باندې خبرې وکړم. نصیر احمد احمدي چې ده له نوم څخه پیدا ده چې دی داسې یو انسان و چې هر کله د ده نوم اخیستل کېږي نو طبعا موږ ورسره د ده د لیکنو او د قلم او د انځوریزو لیکنو خاطرات ژوندي کوو. یو وخت و چې موږ به د تولستوی، د ګابریل، داستایوفسکي او ورته نورو بهرنیو لیکوالانو اثار لوستل او خوند به مو ترې اخیسته. یعنې کله مو چې د مطالعې شوق په سر لګېده نو موږ به بهرنیو لیکوالانو ته پناه ور وړله. خو یو وخت شو چې الله پاک په پښتو ژبې دومره ستره پیرزوینه وکړه چې نور موږ د بهرنیو لیکوالانو نومونه هم وانخیستل. موږ د نصیر احمد احمدي له ناولونو سره دومره ژوند وکړ، دومره ورسره اشنا پاتې سو چې موږ هغه لیکنې نورې ونه لوستلې. دی نصیر احمد احمدي د پښتو ژبې هغه محبوب لیکوال و چې لکه د ماښام ستوري په شان رڼا یې بیخي ډېره وه، ډېره رڼا یې کوله، مګر عمر یې دومره لنډ و چې موږ کله په اړه یې خبرې کوو داسې فکر کوو لکه یو څو کلونه یې چې ژوند کړی وي. دغه ستوری چې ده له بړبوکۍ څخه نیولې تر بغدادي پیره پورې، له رڼا څخه نیولې تر اغزن سیند پورې، دی په تڼاکو پښو باندې مزل کوي چې دی د نړۍ د لیکوالانو ډېرو کمو لیکوالانو دغه مزل کړی ده. نو ځکه موږ وایو چې احمدي یو فوقالعاده او د استعداد وړ څښتن لیکوال و. د ده د لیکوالۍ قلم دومره پراخه و چې دی به په یوه شیبه کې ډاکټر شو، په یوه شیبه کې به سیاستمدار شو، دی به یو ټولنپوه شو، دی به یو ارواپوه شو
او دی به کله کله ښوونکی شو او لارښود به شو. دی هر هغه څه چې لیکل د نورو لپاره هم غوښتل. د خپلې لیکنې لومړی په خپل ځان تطبیقولې. دی چې کله د زده کړو لپاره خبرې کوي نو دی په عملا خپل کور کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. دی چې د ټولنې سمون ته خبرې کوي نو دی عملا ټولنې سمون لپاره هڅه کوي چې په خپل سیمې او منطقه کې خلکو ته په ډیر خواږه الفاظو باندې د سمون لارې چارې وروښيي. دی د لیکوالۍ ترڅنګ چې لیکوالي کوي دی خپل دغه هنر او فن د یو ستر فنکار په څیره کې نورو ته ورزده کوي او هغوی په خوند په داستان کې لیکوالۍ فن ته رابلي. د لیکنو په اړه څه وایم، د انځورونو په اړه به زه تاسو ته څه وایم. د ده انځورونه دومره طبیعي سوچه او د ټولنې د حقایقو منعکسونکي دي چې د ده لیکنو او جملو ته ساه وربخي او هغوی ته ژوند ورکوي. او دا هر څه د دې لامل کیږي چې کله موږ هم د ده ناول لولو داسې فکر کوو چې دغه پیښه لکه فلم په شان موږ وینو، یا فکر کوو چې دغلته موږ ولاړ یو او دغه صحنې هر څه چې تیریږي زموږ د سترګو په وړاندې تیریږي. یا یوه زړه سپین سرې ادې ناسته ده او هغه پخوانۍ کیسې په خپل ټول خوند او کیفیت او خپل ماهیت باندې موږ ته بیانوي. او د ده ژبه دومره حقیقي ده او دومره د ولس او ټولنې ژبه ده چې هیڅ داسې کلمه نه راوړي چې هغه د پردۍ وي او یا انسان فکر وکړي چې دا خو کیسه ده یا دا یو خیالي واقعه تېره شوې ده. نه، د دې ټولې کیسې د ټولنې د زړه څخه راوتلې کیسې دي. دی چې مینه کوي، مینه پښتو ده. دی چې ضد کوي، پښتني رنګ ورکوي. دی چې درناوی کوي، د ده دغه درناوی هم پښتون دی. دی چې ژوند ترسیموي، د ژوند معیارونه ترسیموي، ټولنیز چاپیریال ترسیموي، دغه ټول پښتني قالب کې رانغاړي. د ده متل، نظر، مشوره، د حل لاره، د ژوند اساسات هر څه پښتني دي. ځکه خو پردي نه دي، ځکه خو د خپل هغه سوچوالي خوند پکې حس کولی شو. او دا هر څه د دې لامل کېږي چې د ده لیکنې په زړونو کښېني. مثلا دی په یو کتاب کې وایي چې د ده البته د ناول یوه برخه ده چې شېرګل تو کړل، د نجلۍ له سپینې زنې لاړې وڅڅېدې. کوچي چیغه کړه، تا ما ته دوکه راکړه. ماریا خپل لستوڼی پر زنه تېر کړ او کلا ته یې وکتل. تور لوګي ترې پورته کېده. ماریا ورو وویل، ما یوازې خپله دنده ترسره کړه. وګورئ چې څومره ښکلې ده. حال دا چې دا یوه کیسه ده، مګر موږ داسې فکر کوو لکه رښتیانۍ چې دغه پیښه په ټولنه کې شوې وي او موږ لیدلې وي. د ده یو بل کمال چې ده هغه د ده د کتابونو لپاره د ده د نوم ټاکنه ده. دا یو بل استعداد ده. هر څوک دا وړتیا نه لري چې د کتاب نوم دومره ښکلی په شاعرانه او د فن او هنر په پوښ کې را ونغاړي چې هغه نوم د دې لامل شي چې لوستونکي د دې کتاب لوستلو ته وهڅېږي. مګر احمدي په دې رمز باندې پوه لیکوال دی. دی وایي چې د کتاب نوم باید دومره ښکلی وي لکه یو پیاله ښکلې پیاله چې انسان وایي د دې پیاله په منځ کې چې قهوه ده که چای ده که اوبه دي دا باید وڅښل شي. نو دی هم د کتاب نوم دومره ښکلی لیکي ورباندې ږدي چې هغه خپله تلوسه او انګیزه پیدا کوي او هر څوک غواړي چې دا کتاب ولولي او تر اخره یې وګوري چې دا کتاب بالاخره څه ډول ختمیږي. مثلا کتاب وایي که نه، د کتاب یو نوم ده، یو خبره درته وکړم نو انسان وایي چې دغه به څه خبره کوي، تر پایه پورې دغه تلوسه ژوندۍ پاتې کېږي او پای کې دغه تلوسه ختمیږي او د لوستونکی تر پایه ځان سره ساتي. رڼا، رنګه غوږونه، جوجو، بغدادي پیر، اغزن سیم، د واورې سړی، سړه سیلۍ او بوډبوکۍ، د هر څه چې انسان اوري نو طبعا دغه غواړي چې دغه کتاب تر پایه پورې ولولي چې بالاخره به د دې په منځ کې څه شی پیدا کوي. د ده په اثارو کې همدغه تلوسه تر پایه پورې پاتې کېږي او ډېر کم کتابونه دي چې دوی کتابونه خپله د خپلې بقا لامل ګرځي. لیکوال هېڅ هم نه کوي، کتاب خپله ځان ژوندی ساتي. ما به پخوا چې کله کتابونه اخیستل، د ناول کتابونه اخیستل، نو ما به یې لومړی پوښ وکړ چې آیا دا کتاب خو د احمدي صاحب نه ده؟ که چېرې د احمدي صاحب کتاب ده نو ما به هر څه چې را سره و، هر څومره پیسې به را سره وي، ما به هغه کتاب حتما اخیسته او تر پایه به مې لوست. او خو د پښتۍ په شا د بل چا نوم وای نو ما به هغه کتاب کېښود، ما به په فرصت کې بیا دا اخلم. کله چې ازموینې نه وي، مطالعه ونه لرم، نو زه به دا کتاب اخلم. نه پوهېږم ولې دا به زما عاطفي چلند وي، خودخواهي وي، او که رښتیا به د احمدي صاحب ناولونه دومره ښکلي او هنري وو چې ما به نشو کولی هغه مالګه په نورو کتابونو کې ومومم.
که ساعتونه خبرې وکړو د احمدي صاحب په اړه زړونه مو دومره د خبرو نه ډک دي چې هغه به ساعتونه وخت ونیسي، خو زه خپلې خبرې داسې راټولوم او وایم چې احمدي صاحب هغه بختور انسان و چې د پښتو ادبیاتو او د دې ملت په زړونو کې ډېره کمه موده کې دومره ستر ځای ځان ته جوړ کړ او هغه مسؤلیت ادا کړ چې د یو لیکوال د ناول لیکوال کیسه لیکوال په توګه دته متوجه و. د هغه برخه چې تشه وه کلونه د ډکه کړه او خو دغه لاره به هرومرو د نورو مینوال له خوا نه حتما تعقیبېږي، خو یو څه چې دا د خواشینۍ خبره ده چې احمدي به کله هم تکرار نشي، دی به همیشه احمدي پاتې شي او زموږ په زړونو کې به د تل لپاره ژوندی وي. اروا یې ښه ده او یاد یې تل پاتې. ډېره مننه نرګس جانې، ډېر ښکلی بحث دې درلود. ورځو خپلې د لومړني پنل وروستۍ ویناوالې ته چې لیما ودان ده او لیما جانه کیسه لیکونکې ده، دا به د احمدي صاحب په ناولونو کې په کرکټرونو غږیږي. نو لیما جانې ستړې مه شې. د لوی خدای په سپېڅلي نامه د غونډې ګډونوالو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. ستاسو د روغتیا په هیله. زما د مقالې سرلیک د نصیر احمد احمدي د ناولونو کرکټر کښنه دی. ما په دې مقاله کې د نصیر احمد احمدي د ناولونو د کرکټرونو په ځانګړتیاوو خبرې کړې دي. دې ته مې کتلي چې د ناولونو او لنډو کیسو د کرکټرونو توپیر یې په څه کې دی او د دې سوال د ځوابولو هڅه مې هم کړې چې دوی د کرکټرونو رواني اړخ ته ډېر پام کړی که ظاهري اړخ ته یې. په لومړي سر کې د نصیر احمد احمدي د ناولونو د کرکټرونو په ځانګړتیاوو خبرې شوې دي. احمدي صاحب د ناولونو د کرکټرونو د درې ګونو اړخونو یعنې ظاهري، باطني او ټولنیزو بیان ته ډېر پام کړی دی. د احمدي صاحب د داستاني اثارو کرکټرونه داسې نه دي لکه د خیال زېږنده، بلکې داسې دي لکه رښتیني انسانان. له همدې امله لوستونکی د هغوی په هره بریا خوښ او په هره سختۍ یې اوښکې تویوي. کله چې د احمدي صاحب ناولونه لولو داسې فکر کوو لکه په خپلو سترګو یې چې وینو. زه به یې یوه بېلګه ووایم. د یوې 8 کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تر غټو خړو سترګو تور او اوږده باڼه تاو و. نجلۍ لمر سوځولی تور او سپېره مخ درلود او په نرۍ غاړه پورې یې 3 کونجه تاویز ټال خوړ. د دې ګرنج کېدلی و او جامې یې سوالګرو ته ورته وې. دا په رڼا ناول کې د پاڼې په نامه فرعي کرکټر دی. یوازې همدې پاراګراف زموږ په ذهن کې د یوې ماشومې انځور ترسیم کړ. که د ناول په بله برخه کې یوازې د دې کومه نښه یاده شي، مطلب که نوم یې وانخیستل شي، نو بیا هم لوستونکی پوهیږي چې پاڼه ده. دوی د کرکټرونو رواني اړخ ته هم پام کړی دی. د کرکټرونو باطني اړخ یې له رفتار څخه څرګند شوی. د احمدي صاحب د داستاني اثارو د کرکټرونو باطني اړخ معرفي شوی نه دی، بلکې ښودل شوی دی. نه یې دي ویلي چې پلانی مهربان سړی دی، بلکې په کیسه یا ناول کې یې راته ښودلي چې مهربان دی یا نه دی. خونکار ناول کې حمید نومی کرکټر حریص انسان دی. د ځمکې او جایداد لپاره د 3 کسانو وینه تویوي. دا هر څه په ناول کې لوستونکي ته ویل شوي نه دي. لیکوال نه راته وایي چې حمید حریص دی یا خونکار دی، بلکې د ناول په جریان کې لوستونکي ته ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ ټولنیز اړخ ته هم پام کړی دی، یعنې روښانه شوی چې کرکټر په ټولنه کې کوم موقف لري. د ارواښاد احمدي د ناولونو د کرکټرونو بله ځانګړنه دا ده چې بېلې څېرې لري او عادتونه یې سره ورته نه دي. دا د دې لامل کېږي چې لوستونکي په بله ځانګړنه یې دا هم ده چې د احمدي صاحب د ناولونو د ډېری کرکټرونو خوی پرته له دلیله نه دی بدل شوی. یعنې داسې نه ده شوې چې په یوه عادي نصیحت یو کس بیخي بدل شوی وي. په ځینو داستانونو نیوکه کېږي چې کرکټرونه یا تک تور وي یا تک سپین. د احمدي صاحب د ناولونو کرکټرونه د دې پر خلاف تک تور یا تک سپین نه دي. داسې نه ده چې ښه کرکټر د ټول ښه خویونه ولري او باید د هېڅ ښېګڼه ونه لري. داسې هم نه ده چې د کیسې اتل یا اصلي کرکټر د تل ښکلی او ضد یې تل بدرنګ وي. په یوه خبره درته ظاهر داسې څرګند شوی. د پراته سړي سترګې پټې وې، په پکه ککرۍ پورې نښتي تار تار ویښته لاندې ښکارېدل. په لمر وهلي تور تندي یې څاڅکی څاڅکی خوله پرته وه. ده په تېزۍ ساه اخیسته، هر څه سږمې یې ښکته پورته کېدې. دا د ناول څېره یې ښکلې نه ده انځور شوې. د احمدي صاحب د ناولونو د کرکټرونو بله ځانګړنه دا ده چې ځینې کرکټرونه یې منفعل دي. د دې بحث بله موضوع چې د هغه د احمدي صاحب د لنډو کیسو او ناولونو د کرکټرونو توپیر ده.
د ناول لمن د لنډې کیسې پرتله پراخه ده، نو ځکه خو د ناول د کرکټر د لا بشپړتیا هڅه کیدای شي د کیسې پرتله یعنې لا بشپړ دي. بله خبره هم د کرکټرونو د شمېر ده. په ناولونو کې د لنډې کیسې پرتله کرکټرونه ډېر وي. همدا خبره د احمدي صاحب په ناولونو کې هم ده. له تاسو ټولو ډېره مننه چې زما خبرې مو واورېدې. اوس که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ویې پوښتئ. بیا هم ډېره لیما جانې له تا نه هم نړۍ مننه. پوښتنو ته به وروسته راوګرځو. لومړی به ما مخکې وویل چې د لومړي پنل وروستی ویناواله یې، خو زه تېروتې وم، موږ سره شیبه ګیز هم شته. د هغې ته ورځو. ارواښاد احمدي په خپل کتاب راځئ چې کیسه ولیکو کې د کیسې لپاره د موضوع ټاکلو په اړه وایي چې هر وخت نوې موضوع شته، حتی که موضوع زړه او تکراري هم وي، له نوې زاویې چې ورته وګورو تازه کیږي. هغه په خپلو بېلابېلو مرکو کې دا یادونه کړې چې د افغانستان غوندې جګړه ځپلي هېواد کې د موضوعاتو کمی نشته. یوه بله مرکه کې ویلي چې د راحت دی په تراژیدي موضوعاتو لیکل وکړي. خو په عموم کې د ارواښاد احمدي د لیکنو موضوعات څه ډول وو؟ له کومه یې الهام اخیست؟ څومره زموږ له ورځني او ټولنیز ژوند سره سمون خوري؟ په دې اړه شیبه ګیز د آثارو دې اړخ ته کتنه کړې ده او ورځو دې ته غوږ کېږو. شیبه ګیز ستړې مه شې. سلامونه ټولو ته، د ټولو د روغتیا په هیله د ټولو رکې روغې وي. لومړی به دا وایي چې د ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب اروا د تل ښاد او یاده وي، رب د جنتونه ورته نصیب کړي. نو په هغسې چې زه غواړم وغږېږم هغه د ارواښاد احمدي صاحب په کیسو کې ټولنیز موضوعات دي. دا چې احمدي صاحب زموږ ټولنه یا هماغه موضوعات چې زموږ ټولنه کې شته و څنګه یې په خپل کیسو کې ځای کړي او څه ډول یې انځور کړي، په هغه غواړم وغږېږم. ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب د پښتو ناول هغه سرلاری و چې ښایي پښتو ادبیات یې بدیل ونه مومي. د هغوی د ناولونو یا په مجموع کې د کیسو ځانګړنه دا وه چې د ټولنې په یوه برخه کسانو پسې تړلې نه وه، بلکې د ټولنې د ټول وګړو ژوند یې رانغاړل. او دا هغه څه و چې د هر کتاب له چاپ وروسته یې د لوستونکي له تود هرکلي سره مخېده. هغه د خپل د کیسو موضوع په انتخاب کې دومره دقیق و چې تر ننه یې لوستونکي د کیسو په لوستلو خپل ژوند او د ژوند روان بهیر پېښې پکې ګوري او محسوسوي. لور ته په سپکه سترګه کتل، د لور زیږېدنه او غږ لوی شرم او ننګ ګڼل، لور خرڅول یا هم په بدو کې ورکول او زامنو ته ارزښت ورکول، دا هغه څه دي چې احمدي صاحب موږ ته په ټال ناول کې انځوروي. پایله په داسې یوه موضوع کوي، خو پای زموږ د تمې خلاف وي، ځکه همدا لور چې پلار ته شرم او ننګ ښکارېده، د پلار لاسنیوی کوي او داسې ساتنه یې کوي لکه د سترګو تور. بله دا چې زموږ په ټولنه کې په تېره د ولایتونو کې د جایداد، مال او دارایي لپاره وژنه ډېر تر سترګو کېږي. خونکار ناول موږ ته د یو مال لري بل نه، یو زحمت ګالي بل د شتمني په حسرت کې هر کار ترلاسه کوي. دې ته ورته بیا تربورګلوي، د یو بل میراث ته سترګې پټول، د میراث لپاره د خپل تربور وژل، هغه له وطنه ورک کول او د میراث لاسته راوړنې لپاره هر کار کول، دا هغه څه دي چې موږ په یوه خبره درته وکم ناول کې ګورو او دا کیسه یې موږ لولو. سره له دې چې د یوه خبره درته وکم ناول پای کې په مینه پای ته رسېږي، خو پایله په همداسې موضوعاتو دي. بل دا چې موږ ګورو چې د یوه کونډه له کړاوونو ډک ژوند، ستونزې، همت نه بایلل، اولادونو روزنه او په خپل همت د خپل اولادونو او نور ژوند د بدلېدو لامل کېدل، دا هر څه موږ د غڼې په ځاله کې لولو. دا زموږ په خپله ټولنه کې نن هم ګورو چې کله یوه ښځه کونډه شي بیا د ژوند لوری بدلېږي، یا خو باید د همغه کور بل نارینه ته نکاح شي، او یا که داسې ونې شي باید د هر چا سترګې ورپسې وي، په ښادیو کې د ګډون حق له لاسه ورکوي، ورته بدقدمه یا شومه ویل کېږي، او یا والا نورې خبرې چې باید ویې زغمي. احمدي صاحب په غڼې ځاله کې موږ ته دا وایي چې ژوند او په ژوند کې شته ستونزې داسې ده لکه د غڼې ځاله، که یو ځل راګیر شوئ او د وتلو هڅه مو ونه کړه نو ټول عمر به هماغسې له کړاوه ډک ژوند وتېروئ. خو برعکس همت، مبارزه او قوي هوډ لرل هغه څه دي چې ستاسو د ژوند د ستونزو د خلاصۍ لامل کېږي. بله دا چې کډوالي بده پېښه ده چې انسان له خپل ټاټوبي، کورنۍ او ملګري لرې کوي.
افغانستان کې کډوالي بیخي داسې لکه رواج ګرځېدلی ځوانان او په ټوله کې کورنۍ داران ژوند په موخه له ناقانونه لارې ځان اروپایي هېوادونو ته رسول غواړي خو ډیری ځوانان له همدا ارمان سره یو ځای تر خاورو لاندې کیږي. ارواښاد احمدي صاحب په غزن سیم ناول کې موږ ته د ناقانونه کډوالۍ سختۍ او په دغه لار د ژوند خواخوږي او کورنۍ له لاسه ورکول کیسه کوي. د یوې ناپایلې مینې لپاره ځان او کورنۍ بایلل موږ ته په دې کیسه کې راښیي. اخ وطنه ناول 8 برخې لري چې هره برخه یې د پښتني ټولنې ناوړه کړنې او دودونه راپګوته کوي. د ناول تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې موږ ته د حیواناتو په ژبه هغه څه وایي چې کیدای شي انسانان یې له ویلو عاجز وي. د پیشو په ژبه موږ ته د پښتني ټولنې هغه ناوړه دودونه وایي چې له ښځو سره د زور زیاتي نه نیولو تر د ښځو حقوق په پښو لاندې کول، لورانې ځان ته شرم ګڼل، پلونه خرابول، پرته له جګړې ورځ خوند نه ورکول، مکتبونه سوځول، خپل ورور د خپل ځان دښمن بلل. نن موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې دا هر څه شته، ښوونځي سوځول کیږي. حتی د نوي حاکم حکومت له راتګ سره نجونې د خپل اسلامي انساني حقوق چې زده کړې وو کار دې دا ورڅخه اخیستل شوي دي. بیکاري او لوږه تر خپل اوجه رسېدلي دي. دا شته ستونزې چې نن هم موږ په خپل ټولنه کې ګورو. په اخ وطن کې احمدي صاحب موږ ته ټول انځور کړي دي او په اخ وطن ناول پای کې احمدي صاحب موږ ته د دې ټولو ناخوالو د حل لارې په هکله هم وایي. هغه دا چې پلونه جوړول، ښوونځي جوړول، تر ټولو مهمه مسله د ښځې او نر ترمنځ مساوي حقوق او په لونانو تعلیم کول باندې د یوې ټولنې د پرمختګ لامل بولي. جوجو موږ ته ټولنیز ناخوالې او ناوړه دودونه، ولور، په نجونو تعلیم نه کول او په بده کې لور ورکول انځوروي. رنګه غوږونه چې د جوجو ناول دویمه برخه ده، دا ناول زموږ د ټولنې هنداره ده. داسې ده لکه چې افغانستان لولئ. جوجو له بلې سایرې راځي او تواب له ځان سره وړي. تواب د داسې یوې تورې سایرې د سوکالۍ او ارامۍ لپاره کار کوي چې دغه توره سیاره داسې ده لکه کټ مټ افغانستان، یعنی داسې چې افغانستان کې کومې پیښې دي دا په هغه تور سیارې کې موږ ته ټول راښیي. نو دا په دغه ناول کې موږ عزم، اراده او هوډ زده کوو. هیڅوک دین، فرهنګ، وطن او انسانیت ته زیان نشي رسولی، خو جګړه دا هر څه زیانمنوي او په ټوله کې رنګه غوږونه پرته له شکه چې انسان ته ځان، ټولنه او کورنۍ پکې ښیي. یعنی داسې یو کورنۍ او ټولنه پکې ښیي چې په هغه کې هغه جګړه ځپلې ټولنه ده، په هغه کې جنګ شوی، فرهنګ، دین، وطن، انسانیت ټول ته زیان رسولی دی. نو خپل خبره داسې راټولوم چې د ارواښاد نصیر احمد احمدي د کیسو ځانګړنه دا ده چې د خپل وخت او جغرافیې ښه استازیتوب کوي. کله چې جغرافیه یادوم موخه عمومي پښتنه ټولنه، خو په تیره بیا مرکزي ولایتونه او غزني دی، ځکه غزني دی چې د خپله د هغه ټاټوبی دی که نه، نور هلته اوسېدلی دی. احمدي صاحب د خپلې ټولنې د غرونو او غرنیو ذهنونو ښه هنداره په لاس موږ ته راکوي او که پښتانه له اوسني خرافاتي دودونو وتل غواړي، د احمدي صاحب کیسې ښه ماخذونه دي او باید ولوستل شي. روح یې ښاد او یاد تلپاتې. مننه. شیبه ګهیز نړۍ، مننه له تا. داسې به وکړو چې ځینې پوښتنې به وکړمه او یو څه به د بهیر د ګډونوالو نه پوښتنې وي، هغه به هم د په لومړي پنل کې د ویناوالو نه وکړو، بیا به ورشو دویم پنل ته. څنګه وکړمه؟ لومړی زه په خپله یو پوښتنه وکړم که د ګډونوالو په پوښتنو پیل وکړمه. ستاسې څه نظر دی؟ شفیقي جانې څه وایي؟ هر ډول چې تاسې راحته یاستئ، که ګډونوالو ته وخت ورکوئ. نسیمه جانې تیار لاس پورته کړی دی، ځینې نورې هم سمه ده. نسیمه جانې که موږ سره یې نو او پوښتنه لري د لومړني پنل د کومې ویناوالې نه، نو مهرباني وکړه. سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. ډېره زیاته مننه. ټولو خوندو ډېرې ښې خبرې وکړې، ډېرې معقولې خبرې وې. د نصیر احمد احمدي اروا دې شاده وي او اجرونه دې الله پاک ورته ورکړي. د ښه لیکوالۍ ده. زه یو پوښتنه لرم د شفیقه جانې څخه. دوی یادونه وکړه چې 15 ناولونه یاد کړه چې دغه موضوعات ټوله پر ښځو باندې راڅرخي، چې بېلابېل کرکټرونه یې ښځو ته ورکړي دي. احمدي صاحب دلته ماته پوښتنه پیدا سوه چې زیاتره لیکنې، که هغه ناولونه یې، که هغه کیسې یې، که هغه مقالې یې،
نارینه لیکوالانو هغه موضوعات څېړلي دي یا نارینه لیکوالانو هغه موضوعات راپورته کړي دي، لیکل یې ورباندې کړي دي. زه دا فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې ښځینه لیکوالانو د ښځو په هکله باندې ډېر کم لیکل کړي دي. مطلب ښځینه موضوعات چې هغه بېلابېل اړخونه لري، دا نه دی چې یو تاوتریخوالی دی یا یو په بدو کې ورکړه ده، بېلابېل موضوعات چې هر موضوع ډېر اړخونه لري، یعنی هیڅ دغه اړخونه د ښځو لخوا رابرسېره سوي نه دي، لیکل سوي نه دي. پر هغه باندې په اصطلاح که مقالې یي، که لنډې کیسې یي، که ناولونه یي، هغه موږ ډېر کم وینو. ستاسو په نظر باندې یا ستاسو په اند د دې علت څه دی چې ښځینه لیکوالانې دې ته زړه نه ښه کوي چې هغه د ښځو پر بېلابېلو موضوعاتو پر بېلابېلو اړخونو باندې لیکل وکړي؟ ډېره مننه. ډیره مننه اغلې باري. سلامت اوسئ. یو ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره وکړله. یو په ادبیاتو کې ښځینه لیدلوری دی او یو هم د ښځو پر موضوعاتو لیکل دي. دا دوه جلا خورا متفاوت هغه دي مسایل دي. ما د احمدي صاحب دا 15 ناولونو کې یوازې د غڼې ځاله له ښځینه لیدلوري نه لیکل سوی دی. خو دا چې احمدي صاحب په دې کې څومره بریالی و یا نه، هغه جلا بحث دی. لیکن حد اقل د یو کوشش کړی دی چې له ښځینه لیدلوري نه لیکل وکړي. او نور ناولونه چې دي، نور ټولنیز موضوعات ترڅنګ یې ښځو مسایلو ته په بیا د کتنه کړې ده. طبعا دا مسله هم د ښځو لخوا او هم د نرانو لخوا ډېره کمه یاده شوې ده او ډېر کم بحثونه پرې سوي دي. زه فکر کوم د ښځو لخوا نه یو خو لویه ستونزه دا ده چې په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو تعلیم کم دی. دا یې ښایي یو لوی دلیل وي. دوهمه لویه مسله ښایي دا وي چې که کله هم موږ عموما دغه شعر هم لرغونی دی او هم د ښځو په حساب یو ډول لنډۍ دي، کاکړۍ دي، د اتڼ غاړې دي. فولکلور زموږ ډېر زیات قوي دی او دغه یو ډول یو نسبي مسؤلیت یا نه پیږم یو نسبي جرأت ورکړی دی چې شعر ډېر ولیکي نسبت تر کیسو او ناولونو. او بله خبره دا ده چې په ټوله کې د پښتو ژبې کیسې او ناولونه ځوان دي، نو که هغه بیا چې ښځې یې ولیکي نو ډېرې کمې دي پکې. نو زه فکر کوم دغه ټول مسایل سره یو ځای سوي دي او بالاخره زموږ د ښځو له لیدلوري د کیسو لیکل خورا کم دي. یوازې دا نه، ټولنیز محدودیتونه خورا زیات دي. مثلا د ښځو دپاره هغومره په فرهنګي لحاظ اته د همغه که ووایو د نخبګانو یا الیټ ترمنځ دغه خبره هغومره اسانه نه ده که یوه ښځه راځي او په دې مسایلو باندې لیکل کوي. ته فکر وکړه د غڼې ځاله چې څه ډول احمدي صاحب لیکلې ده، ته فکر وکړه دا تا لیکلې وای، یا نه پیږم په دې ګروپ کې دا کومې بلې یوې نجلۍ لیکلې وای، یا بیخي له دې ګروپه د باندې کومې یوې بلې لیکلې وای. فکر کوئ بیا به هم د ټولنې له همدغومره تود هرکلي سره مخ سوې وه لکه دا ښځه به په سلو نومونو نه وه یاده سوې، دې ته به د هر نه پیږم د څه او څه خطاب نه و سوی او د نرانو خلاف به نه وګڼل سوی. یو لویه ستونزه دا ده چې کله هم د ښځو په حیثه کې موږ غږیږو داسې انګېرل کېږي لکه موږ چې د نارینهو په خلاف غږیږو، خو موږ خو دا نه غواړو د نارینهو په خلاف وغږیږو. نو زه فکر کوم د ښځو دپاره هم د لوستو کسانو ترمنځ چې موږ هغه روښانفکره قشر ګڼو، د هغوی ترمنځ د ښځې دپاره دا خورا ستونزمنه ده چې خپل لیدلوری انځور کړي، کیسه یې کړي، ناول یې کړي یا شعر کړي، او هم په مجموع کې د ټولو خلکو ترمنځ د عامو وګړو ترمنځ هغه ده. دا 2 ورځې وړاندې زما یو مرکه پر ازادۍ راډیو راغلې وه. زه 10 کاله کېږي چې عملاً خپله شاعري خپرومه. باور وکړئ انسان بیخي ستړی سي، لکه که تاسې هغه باندې تبصرې وګورئ هیڅ یو سالم انسان نسي کولی هغه ولولي، پاتې خو لیکل نسوله. په دغسې یو حالت کې نو یو ښځه څه رقم جرأت وکړي، خو ټول خو به لکه دا خورا ستونزمنه ده. لیکن هیڅکله ناشونې نه ده. ستاسې تېر ځل چې کیسه مو کومه ولوستله او دغه ګروپ کې ځینې نورې کیسه لیکوالې دي، زه هیله لرم چې او ډاکټر شریف یو مجموعه چاپ سوې ده نوې چې ډېر پکې د ښځینه لیدلوری دی او موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي کې د هغې د کتاب مخکتنه هم وکړو او په دې حساب باندې یو څه نورې بحثونه هم وکړو. نو خدای دې وکړي چې دغه مسله نور ورو ورو راپورته سي او موږ وکولی سو له خپل لیدلوري نه خپلې کیسې خپلې ستونزې کیسه کوو. زه هم یو پوښتنه لرم. زه د سلما بدري نه یوه پوښتنه لرم. د عزیزانو له وفاته وروسته د خاطراتو لیکل
ډېر سخت وي. ستاسو په اند په داسې وخت کې څنګه کولی شو چې د لیکلو پر وخت خپل احساسات کنټرول کړو او رښتیني پاتې شو؟ سلما جانې که تاسو یاست نو مایک مو آن کړئ. مننه ګلالۍ جانې. په رښتیا هم چې د دوستانو خپلو له وفات وروسته د هغوی خاطرې لیکل ډېر ستونزمن کار دی. ما دا تجربه وکړه، ډېره راته سخته وه. سمه ده، انسان به ډېر احساساتي شي، ژاړي به، هغه حالت به ورپه یادېږي، هغه وخت به ورپه یادېږي، خو مګم امکان شته چې رښتینی پاتې شي او باید هم رښتینی پاتې شي، ځکه دا یو امانت دی د هغه لیکوال چې نشته، د هغه یادونه دي، د هغه خبرې دي، د هغه کاته او رفتار، د هر څه د دو د ملګري سره امانت پاتې کیږي او دا باید په رښتیني ډول نورو یعنی د ده مینوالو ته ور انتقال شي په ډېر رښتینولۍ باندې. نو انسان که وغواړي کولی شي رښتینی پاتې شي او رښتینی هم باید پاتې شي. بالکل همداسې ده سلما جانې. کامله عزیز هم پوښتنه لري د نرګس سحاق نه او بیا ورځو سلا نور ته. کامله جانې شته یې موږ سره؟ سلامونه. ستړي مه شئ. نرګس جانې، د پښتو د ادب په اسمان کې دغه ستوری ډېر پاتې نه سو. د احمدي صاحب تر وفات وروسته د پښتو ادب کې ډېره لویه تشه احساسېږي. د دې لپاره چې دغسې دا تشه خالي پاتې نه سي، نوي لیکوالان باید څه وکړي؟ که کومه نوې لار انتخاب کړي، آیا هغه به دومره اغېزمنه او کامیابه وي لکه د احمدي صاحب د لیکوالۍ؟ خو که د هغه په طرز مخکې ولاړ سي، نو تقلید نه دی، دغه هنري مالګه به څنګه پیدا کوو؟ آیا موږ به فقط د احمدي صاحب په ناولونو بس نه کوو؟ ډېره ښه پوښتنه ده نرګس جانې، که اورېدلې دې وي نو لطف دې وکړه. ډېره مننه له کاملې جانې څخه. کاملې جانې نه، اصلا په دې ناولونو موږ به بسنه نشو کولی، ځکه چې دا یې پیل ده. احمدي صاحب هغه لیکوال و چې د بنسټ کېښودو، لومړنۍ خښته یې کېښودله، هغه لاره یې خلاصه کړله. موږ له احمدي صاحب نه مخکې دومره پاخه ناولونه نه لرو، مثلا چې په دې برخه کې کار شوی وي. موږ په دې حد پورې یعنې کتابونه د یو لیکوال نه لرو. د هغه لاره پرانیستله، د هغه اساس یې د لیکوالۍ کېښود. دا په دې معنا چې نورو لپاره یې هغه کومې سختۍ چې وي هغه ده په اوږه واخیستلې، نورو ته یې دا فرصت ورکړ چې دغه لاره تاسې اوس کولی شئ چې تر ما هم مخکې لاړ شئ، وده ورکړئ. همدا لاره ده چې تاسې رسوي مثلا تر ناوله پورې، تر لیکوالۍ پورې، تر کیسو لیکنو پورې. نو دا لاره باید تعقیب شي. سمه ده چې احمدي صاحب خپل هغه مسؤلیت ادا کړ، کوم دین چې د پورې اړه درلوده هغه خپل ټولې هڅې وکړلې، مګر دا به د ادب د علاقمندانو لپاره، د ادب د صنف د محصلینو لپاره د دغه لاره خلاصه کړه او دوی ته وویل چې تاسې دغه لاره راواخلئ او که چیرې غواړئ کیسه ولیکئ، ناول ولیکئ، نو همدغه لاره ده، همدغه روش ده. او د ورځې په تېرېدو، د هرې ورځې په تېرېدو په هرې برخه کې بدلونونه راځي، نوي پرمختګونه راځي. فقط اساسات همغه دي. خلک کولی شي چې دا ناولونه مطالعه کړي، دغه کیسې ولولي، دا کره کتنې پرې وکړي، هغه باریکیو ته متوجه شي او د ده په رڼا کې دوی نور پرمختګ وکړي. دغه لاره چې لږ څو قدمه مخکې تللې ده، دوی نور هم تر مخه لاړ شي. دغه د ناول برخه، د لیکوالۍ برخه، د پښتو ادبیاتو په مسلک کې ډېره یعنې تشه محسوسېږي، ډېر کم کار ورته شوی ده. ټول هغه کسان چې علاقمند دي او غواړي دغه لاره پیروي وکړي، دا تقلید نه ده، دا د ده د مکتب، د ده د سبک مکتب پیروان کېدلی شي. دوی کولی شي په دې کار باندې هم د ده هنر ژوندی وساتي او هم خپله دوی د هنر څښتنان سي. او هو دا مالګه فکر نه کوم چې بیا موږ پیدا کړی سو، خو هو متفاوت بڼه باندې، په کوم بل رنګ باندې به دغه هنرونه پرمختګ پیدا کوي او دغه ناولونه او کیسې به دلته په ټپه نه درېږي. انشاءالله دا لاره به دوام مومي او دغه ناول لیکنه او کیسه لیکنه به لا هم په پښتو ژبه کې پرمختګ پیدا کوي. ډېره مننه نرګس جانې.
میمونه جانې لاس پورته کړی دی، حتما پوښتنه لري. میمونه جانې کامران ستړې مه شي، خپله پوښتنه دې وکړه. سلامونه ګلالۍ جانې تاسو ته او د غونډې ټولو درنو ګډونوالو ته. د احمدي صاحب روح دې ښاد وي او یاد یې تلپاتې. زما پوښتنه له اغلې لیمې ودان څخه ده. لیمې جانې تاسو په خپلې مقالې کې د احمدي صاحب د کرکټرونو درې ګونو اړخونو ظاهري، باطني او ټولنیزو ته اشاره کړې ده. آیا په لنډه کیسه او ناول کې دغو دریو اړخونو ته په یوه اندازه پام کیدای شي؟ لیمه جانې ډیره مننه میمونې جانې. په لنډه کیسه کې به دا چاره اسانه نه وي، خو په ناول کې د کرکټر د لا بشپړتیا هڅه کیدای شي. دا د بریالي کرکټر ښه ځانګړنه ده چې دا درې واړه اړخونه پکې څرګند وي، یعنې هم یې څېره لوستونکو ته ښکاروي، هم یې خوی او فطرت یې ښکاروي، یعنې دا چې کرکټر د څه ډول شخصیت خاوند دی او دا چې په ټولنه کې کوم موقف لري. خو بیا هم خپله خبره تکراروم چې په لنډه کیسه کې اسانه نه ده، خو په ناول کې د کرکټر د بشپړتیا هڅه تر ډیره کیدای شي. ډیره مننه. مثل ته هم مننه لیمې جانې. ګورو چې ځلا نور هم یو پوښتنه لري، نو د هغې د پوښتنې نه وروسته به ورشو خپل دویم پنل ته. ځلا جانې شته یې موږ سره؟ ځلا جانې سلامونه، غږ مې راځي؟ هیله ده چې غږ مې سم وي. مهرباني. او سلامونه ټولو ته. له سلما جانې یوه پوښتنه کومه. تاسو له ارواښاد احمدي سره خپل څو کلن خاطرات اوس ولیکل. ولې مو فکر وکړ چې مهمه ده چې دا شیبې خوندي کړئ؟ هغو ته چې له احمدي صاحب نه خاطرات لري څه ویل غواړئ؟ زما دغه یوه پوښتنه وه له سلما جان. ډیره زیاته مننه ځلا خوږې. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. زما له احمدي صاحب سره 12 یا 14 کلن خاطرات دي. زه ډیره وړه وم چې له هماغه وخته یې پیژنم او زموږ ګاونډی دی. او همدارنګه ستاسو بل سوال چې دی، ما ځکه وغوښتل دا خاطرات خوندي کړم چې دا د ده یو حق دی پر ما او همدارنګه د ده د مینوالو حق دی پر ما. کیدای شي چې څو کاله وروسته د ده داسې خوښوونکي دغسې خلک وي چې د ده په اړه معلومات ترلاسه کړي، د ده د شخصي ژوند او ټولنیز اړخ او هغه مسایل چې دوستانه وي د هغه په اړه باید دغه په اړه که وغواړي چې معلومات پیدا کړي. نو دا د ما وظیفه وه او دا د ما دنده وه چې ما د هغوی لپاره ټول کړي وای او هغوی ته مې لیکلي وای. همدارنګه زه پوهیږم چې د ښاغلي احمدي روح به هم ښاد شي په دو کار زما، ځکه ما د ده یادونه وساتل او ساتم به یې. او همدارنګه د هغه چا چې هغه څوک چې د ده ملګري دي، د ده څه همکار وو، باید د ده خاطرات ولیکي. دا د ده حق دی پر موږ او پر ټولو باندې، نه تنها د احمدي صاحب بلکې د نورو لیکوالانو او سترو شخصیتونو خاطرات باید هره ورځ ولیکل شي، ځکه نسلونه وروسته دا ډیر ګټور تمامېدلی شي. ډیره زیاته مننه. له تا هم مننه. ورځو د